خدای دې وکړي چې زمونږ باندې دغه مشران راشي چې د قام خبره کوي لکه زمونږ تېر مشران چې لکه باچا خان الله رحمت چې ولي خان چې یا اجمل خټک چې د ډیلي په تخت به بیا کینی که یو شول دغه فکر دا ارمان مې جوړوي ما چې خپلولې تاسو خپل کړمه لا خو یو نسروم تا غزل کړمه د ویرې تور وجود لاندې راګیر وي په تیاره کې سبا د ویښ ژوندون مو د نسکور په آینه کې په سړه سترګه کې هم ستا په شان ځان ساتمه تلو پټه شلېدلې زه سرې ګریوان ساتمه جنگ د مفاداتو کوي ستا دې وي جنگ د نظریې کوي زما دې وي یو د زلفو کې زنګېږي مینه مینه بل په شونډو دې مسکېږي مینه مینه د وحشت او د دهشت په پوله پروت یم محبته د نفرت په پوله پروت یم عجیبه وخت دی دلته ژبه وړي او دلته عادت دی دلته ژبه وړي د رنګونو سرچینه یې څه رنګیزه رنګینه یې محلونه ټول ودان دي په توبو مې د توبه وي ولې زړونه پکې وران دي په توبو مې د توبه وي خدای دې وکړي چې زمونږ باندې دغه مشران راشي چې د قام خبره کوي لکه زمونږ تېر مشران چې لکه باچا خان الله رحمت چې ولي خان چې یا اجمل خټک چې وږی مړ شو او دغه شان پاتې شو لیکن په قام په سر سودا ونه کړه همیشه د سوچ د قام فکر د قام خبره د قام خپل ځان د قام او خپل ځان نیګیشن کړو قام نه کړو ستاسو د ټولو زیاته مننه او هم دا تاسو منورین چې دا په شعرونو کې څه وایي خدای دې کړي چې دغه وشي ستاسو د ټولو بیا ډېره زیاته مننه چې خپل وخت ویوسئ راز مهرباني